سینوهه 45مه برخه. په خپل لاس مې فرعون ووژه. کله چې امي کوټې ته راننوت، له مقدمې او فرعون ته له درناوي پرته یې وویل: اخناتونه، ته نور پاچاهي نشي کولی، خو که استعفا ورکړې خپل ځان ژغورلی شي، کنې تا به ووژني. استعفا ورکړه او خپل زوم سمنخګر د پاچاهۍ لپاره انتخاب کړه چې ستا زوم له دې ځایه طبس ته لاړ شي او د امون لپاره قرباني وکړي. د دې قربانۍ وروسته به د امون کاهنان د هغه په سر غوړي وموښي او د سلطنت خولۍ به یې پر سر ورکېږدي. کله چې د امي خبرې پای ته ورسېدې، هورمهوب وویل: زما توره او نیزه به هم د اخناتون سلطنت وساتي او هم د هغه ځان، په دې شرط چې فرعون له دې ځایه طبس ته لاړ شي او د امون لپاره قرباني ورکړي. که څه هم د امون کاهنان به لږ وغوړېږي، خو کله چې زما نیزې او تورې ته وګوري غلي به شي. او بیا که فرعون د سوریې د نیولو لپاره جنگ پیل کړي او حمله وکړي، کاهنان به مجبور شي چې له فرعون سره مرسته وکړي. اخناتون یوه شېبه هورمهوب ته وکتل، بیا یې وویل: ما د فرعون په شان ژوند کړی او د فرعون په شان به مړ شم. هېڅکله به د یو دروغجن خدای لپاره قرباني ورنه کړم. هېڅکله به جنګ ونه کړم، ځکه چې زما خدای له جنګه بیزار دی. له دې خبرې وروسته فرعون د خپلو جامو لمن پورته کړه او پر خپل مخ یې واچوله. له کوټې ووت او لاړ. هورمهوب، امي او زه په کوټه کې پاتې شو. زه د کوټې په غولي کې کېناستم او له ډېرې خواشینۍ مې د پاڅېدا توان نه درلود. هغو دواړو ته مې کتل، ومې لیدل چې امي خپل دواړه لاسونه پرانیستل او هورمهوب ته یې وویل: ستا تورې او نیزې چمتو دي. ته له دې ښه فرصته د پاچاهۍ لپاره استفاده وکړه او دا فیصله وکړه چې د مصر د پاچاهۍ خولۍ په سر کېږدې. هورمهوب وخندل او ویې ویل: امي، که په سر د مصر د پاچاهۍ د خولۍ ایښودل دومره اسانه دي، ولې ته دغه کار نه کوې؟ ته پوهېږې هر څوک چې له فرعون وروسته د مصر پاچا شي باید دغه کرل شوی تخم ټول کړي. نو ما ته وړاندیز مه کوه چې د مصر پاچا شم. او که ته پوهېده چې له اخناتون وروسته پاچا کېدل اسانه دي، پخپله دې د سلطنت تاج په سر کوه. اخناتون هېواد له قحطۍ سره مخامخ کړی دی او پر دې سربیره مصر داسې کمزوری کړی چې حتما به په مصر حمله کېږي. هغه تخم چې اخناتون کرلی، یعنې قحطۍ او جنګ، باید د هغه فصل وریبي. که زه له اخناتون وروسته د سلطنت خولۍ په سر کېږدم، خلک به قحطۍ او جنګ زما له لاسه وبولي، ځکه چې زه په لنډه موده کې نه د جنګ مخه نیولی شم او نه قحطۍ له منځه وړلی شم. هغه وخت به بیا ستا لپاره اسانه کار ده چې ما د پاچاهۍ له ګدۍ راکوز کړې. امي وویل: له دې کبله چې ته نه غواړې فرعون شي، بله چاره نشته مګر دا چې د فرعون زوم سمحګر فرعون شي، او که هغه هم پاچاهي ونه منله، دغه بل زوم توت به سلطنت ومني او تر هغه به د خلقو له قهر سره مخامخ وي چې قحطۍ له منځه لاړ شي او حالات ښه شي. هورمهوب وویل: زه پوهېږم چې ته ولې غواړې د اخناتون یو زوم فرعون کړې، ځکه چې پوهېږې دواړه ستا پر وړاندې اراده نه لري او ته د هغوی په نوم سلطنت کولی شي. امي وویل: خو ته یو پوځ لرې او تر ما مضبوط یې. فکره بیا دا چې که وکړه چې هاتي پر شا وتمبوې، نور به هم مضبوط شي او هېڅ څوک نشي کولی چې په دې هېواد کې له تا سره د برابرۍ لاپې ووهي. دواړو یو شېبه له یو بل سره خبرې وکړې او بیا امي وویل: هورمهوبه، زه اعتراف کوم چې غوښتل مې تا پر ځمکه وولم او لاس ته یې د پوځ له قمندانۍ لنډ کړم، خو نن سبا ګورو چې زه او ته یو بل ته اړ یو. که زه نه یم، ته د هاتي مخه نشي نیولی، او که ته د هاتي مخه ونه نیسې، زه به حکومت ونه کړی شم، ځکه چې د هاتي ځواک به په لنډه موده کې مصر ونیسي. نو راځه چې له یو بل سره متحد شو او د مصر په خدایانو قسم وخورو چې له یو بل سره به مرسته کوو. هورمهوب وویل: زه د مصر پاچاهي نه غواړم، خو غواړم چې د مصر د ځواک قمندان اوسم، زما پوځ ځمکې ونیسي او د دې کار لپاره ستا ملاتړ اړین دی. خو زه ویرېږم چې کله تا سره متحد شم، ته به په لومړني فرصت کې له ما سره خیانت وکړې، ما به پر ځمکه ووهي. دا خبره دروغ مه ګڼه، ځکه چې تا ډېر ښه پېژنم، نو له تا سره د اتحاد لپاره تضمین غواړم. امي وویل: تر دې لوی ضمانت څه کېدی شي چې ته یو پوځ لرې، زه به یې خرڅ ورکوم. آیا ستا د قدرت د ساتلو لپاره د یو پوځ له درلودلو پرته بل څه ضمانت کېدی شي؟ هورمهوب غلی شو. هغه چې هېڅکله د خبرو په وخت شک نه کوي، په دې وخت کې ما ولید چې شکمن شو. بیا یې وویل: هغه ضمانت چې زه یې غواړم دا ده چې شهزادګۍ بګتاتون دې زما شي او زه باید ورسره منګی مات کړم. امي وخندل، ویې ویل:
ورم هوبه ته تر هغه ډېر هوښیار چې ما یې تصور کوو په دې پوهېږې هغه کس چې د اخناتون د خور میرمن بکتاتون سره واده وکړي د مصر پاچا کېدی شي. حتی په مصر د پاچاهۍ لپاره ستا حق د اخناتون تر زمانو ډېر دی، ځکه چې اخناتون د کاهنانو د فتواو پر اساس دروغجن او ملعون فرعون دی. نو د هغه د لوړو په رګونو کې د دروغجن او ملعون فرعون وینه بهیږي، په داسې حال کې چې د اخناتون خور بکتاتون لویه ده او د هغې په رګونو کې د لوی فرعون وینه بهیږي. له همدې امله که هغه ستا خور یعنې ستا میرمن شوه، ته د اخناتون د زمان په پرتله د مصر د پاچاهۍ لپاره ډېر صلاحیت پیدا کوي. خو پوه شه دغې شهزادګۍ خپل پخوانی نوم بکتاتون اوس پر بکتامون اړولی دی، نو له همدې امله د امون په کاهنانو ګرانه ده. زه ستا له دغه وړاندیز سره موافق نه یم، ځکه چې که دغه میرمن چې د لوی فرعون لور ده ستا میرمنه شي، ته به زما د څارنې له حلقې ووځې او په راتلونکي کې به زه پر تا هېڅ کنټرول او نفوذ ونه لرم. ورم هوب وویل پوهېږم ته له دې ډارېږې چې کله زه د هغې مېړه شم او زموږ زامن پیدا شي نو د مصر سلطنت به زما د زامنو مسلم حق وي. خو مه وېرېږه، زه به له تا مخکې پاچاهي ونه کړم، ځکه چې زه انتظار کولی شم تر تا ډېر ځوان یم او چمتو یم چې د خپلې تورې په وسیله له تا سره مرسته وکړم چې سلطنتي خولۍ په سر کړې. دا چې ما له تا څخه وغوښتل دغه شهزادګۍ زما خور شي، لامل دا ده چې دا پر ما ګرانه ده. له کومې ورځې چې ما ولیدله تر اوسه پورې د هغې غوښتونکی یم، او که ته خپل نفوذ وکاروې چې دغه میرمن زما خور شي نو زه به ستا له پاچاهۍ سره مخالفت ونه کړم. امي په چرت کې لاړ. زه متوجه شوم چې ولې هغه فکر کوي. دا مې د فکر کولو عادت دا و چې پوه شو یو ښه وسیله یې پیدا کړې ده چې په دې توګه هورم هوب تر خپلې څارنې لاندې وساتي، ځکه کله چې پر یو سړي کومه ښځه ګرانه وي د دې لپاره چې وکړی شي له هغې سره واده وکړي نو هر ډول قید و شرط مني. وروسته امي وویل هورم هوبه ته چې له یو مدیره یې دا هیله لرې چې د دې میرمنې خاوند شي، نو دومره صبر چې دی وکړه، لږ نور زغم هم ولره، ځکه چې ته باید اوس په یو ستر جنګ کې ګډون وکړې. د دغه جنګ موخه پر مصر د یرغل مخنیوی دی، او اوس چې باید د جنګ ډګر ته لاړ شي نو له دې کبله شهادتګۍ سره منګی نشي ماتولی. بله دا چې تر اوسه پورې له دې شهادتګۍ سره خبرې نه دي شوي چې ته غواړې ورسره منګی مات کړې، او د هغې فکر هم د دې خبرې منلو ته چمتو نه دی. لږ وخت پکار ده چې دغه شهادتګۍ چمتو شي او تا د خپل ورور په توګه ومني، ځکه هغه پوهېږي چې ته د عوامو له توکمه یې. کله چې تا دې نړۍ ته سترګې رڼې کړې ستا د ګوتو په منځ کې د غوا د دوه ګوتو په شان خوښۍ نښتي وو، خو په مصر کې یوازې یو کس شته چې کولی شي دغه شهادتګۍ له تا سره واده کولو ته مجبوره کړي، او دغه کس زه یم. زه د مصر په ټولو خدایانو قسم خورم چې کله ما د مصر د پاچاهۍ تاج په سر کېښود په خپل لاس به ستاسو ترمنځ د ورورۍ او خورۍ منګی مات کړم. امي دغه خبره په داسې جرأت سره وکړه چې په هورم هوب یې اغېز وکړه. ویې ویل ډېره ښه ده، زه هم له تا سره مرسته کوم چې ډېر ژر د مصر پاچاهۍ ته ورسېږي او دغه شهزادګۍ زر زما خور شي. دغه دوه کسان په خبرو بوخت وو او زه پر ځمکه ناست وم، نو ځکه یې نه لیدم. خو ناڅاپه د هورم هوب راپام شو، ویې لیدم او په خندا یې وویل او سینوهه ته رادلته او زموږ ټولې خبرې دې اورېدلې دي. آیا په دې پوهېږې چې ته زموږ په رازونو پوه شوی نو باید زه دې ووژنم، خو ستونزه دا ده چې ته زما ملګری او د ملګري وژل بې خونده کار دی. ما له دې خبرو سره وخندل ځکه را په زړه شول هورم هوب او امي دواړه عام خلک دي او له توکمیزه پلوه د پاچاهۍ وړتیا نه لري، په داسې حال کې چې زه د فرعون له توکم یم او د پاچاهۍ وړتیا لرم. امي چې زما خندا ولیدله ویې ویل سینوهه اوس د خندا وخت نه دی، ځکه چې موږ جدي خبرې کوو، او که زموږ ملګری نه وی یا دا چې ستا ملګرتیا مو هیله نه وی نو ته مو وژلې چې څوک زموږ له رازه خبر نه شي. اوس به دا ستا په ګټه وي چې دا خبر بل چاته ونه کړي چې څوک هېڅ پوه نه شي چې زه د پاچاهۍ نیت لرم. که ته چمتو یې چې له موږ سره مرسته وکړې نو موږ به په راتلونکي کې هر هغه څه چې ته یې وغواړې درکړو. ومې ویل له تاسې سره څه مرسته کولی شم؟ امي وویل فرعون له یو مدیر رئیسې ناروغ دی، ټول پوهېږي چې دغه ناروغۍ لاعلاجه ده، د درملنې یوه روده پاتې ده چې باید وکارول شي. هغه دا چې د فرعون د سر کوپړۍ سورۍ شي چې له ماغزو یې تواني بخار ووځي. ته هم د اخناتون ځانګړی ډاکټر او د مصر بلکې د نړۍ لوی پوه یې، هېڅوک ستا په لیاقت او صلاحیت کې شک نه کوي. نو همدا نن یې سر سوری کړه او د جراحۍ چاړه دې دا په ماغزو کې دننه کړه چې فرعون مړ شي او مصر له دې بدبختۍ څخه وژغورل شي. ومې ویل له دې وروسته چې فرعون مړ شي
دغه مړی به د مومیا کولو لپاره د مړو کور ته یوسي او هلته به یې د سر هډوکي لرې کړي چې مغزه یې وګوري. ومې ویل له دې وروسته چې فرعون مړ شي دغه مړی به د مومیا کولو لپاره د مړو کور ته یوسي او هلته به یې د سر هډوکی لرې کړي چې مغزه یې وګوري. کله چې د مړو د کور کارکوونکي د فرعون مغزه وګوري سملاسي پوهېږي چې ما د هغه په مغزو کې چاړه نه ایستې او هغه مې وشلی دی. دغو خبرو پر هغوی اغېز وکړه ځکه چې دواړه هېڅکله د مړو کور ته نه وو تللي او هلته یې د کار کولو رودې نه وې لیدلې. هغوی نه پوهېدل چې د مړو په کور کې هېڅکله د فرعون او نورو شتمنو کسانو د سر هډوکي نه پورته کوي چې د هغوی مغزه وباسي. خو کله چې د بېوزله مړي مومیا کوي د سر هډوکي د یو کاسې په شان له جمجمې څخه جلا کوي چې په اسانه او چټکه توګه مغزه اوچت کړي لرې وغورځوي او بیا هډوکي بیرته په خپل ځای کېږدي او بندوي. خو کله چې د بېوزلو مړي مومیا کوي د سر هډوکي د یو کاسې په شان له جمجمې څخه جلا کوي چې په اسانه او چټکه توګه مغزه اوچت کړي لرې وغورځوي او بیا هډوکی بیرته په خپل ځای ږدي او بندوي. خو د فرعون د درباریانو او خانانو مغزه د هغوی د پوزې له سوریو راباسي. زه خپله کله چې د مړو په کور کې د مړو په مومیا کولو بوخت وم دغه چل مې لکه چې دې برخلیک په پیل کې وویل زده کړی و. نو که ما د فرعون په مغزو کې خپله چاړه یا ګوټه دننه کړې وای هم د مړو د کور کارکوونکي نه پوهېدل چې ما هغه وچلی دی. خو هغه پلمه چې ما وکړه هورمهوب او امي ومنله. هورمهوب وویل زه ډاکټر نه یم او نه پوهېږم چې فرعون په څه ډول مړ شي خو په دې پوهېږم چې دغه سړی باید له منځه لاړ شي ځکه تر هغه چې دی ژوندی وي مصر به ونه ژغورل شي. ومې ویل زه ډاکټر یم پوهېږم د فرعون طبیعت داسې نه دی چې سر یې سوری کړی شي ځکه سر یې په داسې وخت کې باید سوری شي چې د مرګ خطر نږدې وي. مګر نن سبا چې فرعون د مرګ له خطر سره مخامخ نه دی او زه هم د فرعون ملګری یم نو زه هم نه غواړم چې دغه سړی د خپل خدای له راپرځېدا څخه وکړېږي او خپل پاتې عمر په بدبختۍ کې تیر کړي. زه به هغه ته داسې شربت ورکړم چې له درد او کړاو پرته بلې دنیا ته لاړ شي او دې شربت اصلي ماده د کوکنارو د پوټکي شیره ده. امي وویل اپي مې یادوې؟ ومې ویل هو اپي مې یادوم. دغه ماده به زه له شرابو سره یو ځای کړم په فرعون به یې وڅښم هغه به له درده پرته په درانه خوب ویده شي او بیا به مړ شي. امي وویل ایا د فرعون له مرګه وروسته هغه کسان چې دغه مړی مومیا کوي د دې درملو په اغېز پوهېږي او د هغو اغېز به یې په خېټه کې پیدا کړي که نه؟ ومې ویل زه پر هغه شربت وڅښم او شربت په خېټه کې کوم اغېز نه پرېږدي. امي وویل اپي م خاص بوی لري کله چې د هغه بوی احساس کړي اوبه یې نه څښي. ومې ویل له دې وروسته چې اپي م څو ځله وایشول او تصفیه شي نو خپل بوی له لاسه ورکوي تیره بیا که په شرابو کې حل شي. ما اپیم او نور درمل په شرابو کې حل کړي دي. امي وویل نو ځنډ مه کوه پر هغه اپیم وخوره خو غوره نه ده چې داسې زهر ورکړی شي چې ژر اغېز وکړي. ومې ویل امي زه خبر وم چې دې سړي د خیر نیت درلود او نه یې غوښتل چې د مصر حالات داسې شي خو زیل یې وکړه او د هوښیارانو خبرو ته یې غوږ ونه نیو. خلقو چې هر څه ورته وویل د هغوی خبره یې ونه منله او تل به ویل چې زما خدای همداسې ویلي دي نو غوره نه ده چې داسې زهر پرې وخوړل شي درد ولري او وی کړوي. د اپیمو د پوټکي له شیرې پرته بل هر ډول دارو حتی که ډېر لږ هم وي درد پیدا کوي. یوازې دغه شیره ده چې مسموم کس ویده وي او هیڅ ډول درد نه احساسوي. یوازې په ځینو کسانو کې چې کمزوري وي ممکنه ده بدن یې سوړ شي او لړزه پیدا کړي. امي او هورمهوب بیړه درلوده چې زه ډېر ژر فرعون ته زهر ورکړم چې امي ژر پاچا شي او هورمهوب وکړی شي له شهزادګۍ بګتاتون چې اوس بګتامون بلل کېده واده وکړي. ما په یوه جام کې نیمه پیمانه شراب واچول او درمل مې پرې ورزیات کړل. ښه مې وښورول چې شراب او درمل سره ګډ شي. بیا له امي او هورمهوب سره یو ځای د فرعون د کوټې په لوري روان شو. فرعون د پاچاهۍ خولۍ له سره لرې کړې وه او سلطنتي مدرکه او لکړه یوې خوا ته ایښي وه او پر یو تخت اوږد غځېدلی و. امي سلطنتي تاج پورته کړه او په لاس یې وتاله داسې وبرېښېده چې غوښتل یې پوه شي سر یې د دې خولۍ د وړلو وس لري او که نه. بیا یې وویل فرعونه ستا ډاکټر سینوهه درمل درته راوړي دي چې تا به معالجه کړي او کله چې روغ شوې
موږ به د هغې مسلې په هکله خبرې در سره وکړو چې نن مو سره یاده کړه. فرعون سترګې پرانیستلې، پورته شو او په تخت کې کېنست. موږ درې واړو ته یې ښایسته شیبه وکتل. کله چې ما ته وکتل زما بدن ورېږدېده. هغه چې زما په لاس کې د شرابو پیمانه ولیده ویې ویل: سینوهه، کله چې یو ځناور ناروغېږي د دې لپاره چې هغه ارام کړي ناڅاپه یې له منځه وړي. ایا دغه درمل چې تا ما ته راوړي د همدغه کار لپاره دي؟ که داسې وي نو زه له تا څخه مننه کوم، ځکه چې ناهیلي له مرګ څخه هم بده ده او نن سبا مرګ زما لپاره تر هر ډول شرابو خوندور دی. ومې ویل: فرعون اخناتونه، دغه درمل وخوره چې استراحت وکړی شي، ځکه چې ته استراحت ته اړتیا لرې. هورمهوب وویل: فرعون اخناتونه، ایا په زړه دې دي چې کله ځوان وې ما په خپلو جامو کې په بیدیا کې پټ کړ چې یخ دې ونیشي. دغه درمل وخوره او ویده شه. که دې ساړه وشول زه به دې په خپلو جامو کې پټ کړم. فرعون د شرابو پیمانه له ما واخیستله او شونډو ته یې نږدې کړه، خو لاسونه یې داسې رېږدېدل چې په دواړو لاسونه یې ونیوله لکه چې ما اټکل وکړه. فرعون ښه پوهېده چې څه شی څښي، خو بیا یې هم په یو غړوپ کې وڅښل. پیمانه یې په کټ کېښودله او ما راپورته کړه. فرعون څو شېبې موږ ته وکتل. له هغه وروسته یې خبرې ونه کړې. اوږد وغځېد، بیا یې ساړه وشول او ورېږدېد. هورمهوب خپلې جامې وایستلې او په فرعون یې واچولې چې لړزه یې ورکه شوه. نو ویده شو. کله چې فرعون ویده شو امیر د سلطنت تاج په خپل سر وازمایه چې ایا د هغه سر لپاره ښه دی که نه. کله چې ما اشاره وکړه هورمهوب او امیر له کوټې ووتل. زه هم وروسته راووتم او نوکرانو ته مې وویل فرعون استراحت ته اړتیا لري او ویده شوی، باید هغه راویښ نه کړئ. نوکرانو د بلې ورځې تر سهاره راویښ نه کړه او په دې ډول مړ شو. اخناتون فرعون، د مرګ جام زما له لاسه، یعنې د سلطنتي ډاکټر له لاسه وڅښه. زه نشم ویلی چې په بېلابېلو عواملو کې چې ما د مرګ جام هغه ته ورکړه کوم عامل ډېر پیاوړی و. ای د موریت او تهوت مړینه د دې سبب شو چې زه د اپي مشیره هغه ته ورکړم. ای له دې امله مې مړ کړ چې پوهېدم دغه شتون به د مصر ملت نور هم بدبخته کړي. ایا په مصر کې د موجود دود له مخې چې فرعون باید د هغه د ځانګړي ډاکټر له لوري ووژل شي، ما فرعون ووژه چې د دودونو په اساس عمل وکړم؟ ایا دا چې په دستورو کې لیکل شوي چې باید دغه کار زما په لاس وشي؟ که یې پر دغه عواملو سربیره دا عامل هم اغېزناک و چې غوښتل مې زما د برخلیک لوښی ډک شي چې یوه ورځ ووایم: سینوهه، تا داسې برخلیک درلود چې هیچا نه دی درلودلی. ښه یې غوښتل مې په دې ډول خپل ځان ته خپل قدرت وښیم، ځکه چې که یو څوک ووایي زه ځان ډېر ښه پېژنم، بیا هم د دې وس ونه لري چې ځان بشپړ وپېژني او کله ناکله به داسې کار هم وکړي چې وروسته نشي پوهېدی چې ولې دغه کار کړی دی. پر بله ورځ د پوخ ښار په سلطنتي ماڼۍ کې د ساندو او ژړاګانو غږونه واورېدل شول. موږ ځان ماڼۍ ته ورسوو. یوازې یو کس نه ژړل او هغه ملکه نفرتتي وه چې د خپل خاوند د جنازې تر څنګ ولاړه وه. بې له دې چې وژړي دغه په مخ یې خپلې ګوتې تېرولې. کله چې زه ورننوتم د فرعون مړي ته مې وکتل. سترګې یې خلاصې وې. ما ته یې کتل. ما د هغه په سترګو کې د غوسې نښې ونه لیدلې، خو تر هغه وخته چې دغه مړی مې د مړو کور ته یوړ او د مړو د کور کارکوونکو ته مې وسپاره چې مومیا یې کړې. د فرعون له سترګو شرمېدم. کله ما پرته بل چا دغه کتاب لیکلی وی، ښایي دغه برخه یې نه وی لیکلې او ځان یې د فرعون قاتل نه وی معرفي کړی. خو ما په دې کتاب کې له حقیقت پرته بل شی نه دی لیکلی او وبه یې نه لیکم، حتی که زما په تاوان هم وي. زه پوهېږم چې که کومه ورځ څوک دغه تصویرونه ولولي له ما څخه به ډېره کرکه وکړي چې زه درباري ډاکټر او د فرعون د اعتماد وړ کس وم، نو ولې مې هغه ووژه؟ زه تر دې زیات ځان ته د برات ورکولو لپاره بل څه نه لرم. خو اوس چې دغه تصویرونه کاږم وایم یو هغه عامل چې زه یې اړ کړم د اپیمو د پوټکي شیره په فرعون وڅښم دا وه چې غوښتل مې د هغه کړاو او درد ختم کړم، ځکه چې پوهېدم که له ما پرته بل څوک د هغه د وژلو تابیا وکړي نو په ډېر کړاوونکي ډول به یې ووژني. خو ما لویدیځې نړۍ ته داسې واستو چې هغه پوه نه شو ویده دی که د ځانکدن په حال کې دی. تر دې وړاندې چې د اخناتون مړی د مومیا کولو لپاره د مړو کور ته ولیږدول شي د فرعون زوم سمنخګر یې د هغه په ځای کېناوه. هغه یې فرعون وبله، تاج یې ور په سر کړه، سلطنتي لکړه او متروکه یې په لاس کې ورکړه. خو ځوان او نوی فرعون اندېښمن او ترهېدلی و. شاوخوا یې کتل ځکه عادت یې کړی و چې
تل د اخناتون پیروي وکړي. دغه په اراده فکر وکړي او خپلواکه رایه او نظر یې نه درلود. امي او هورمهوب ورته وویل که غواړې چې تاج په سر ولري باید ډېر ژر افق له ښاره ووځې، تبس ته لاړ شي او هلته د مصر همیشني او ستر خدای امون ته قرباني وکړي. خو سمنخکر د اخناتون خبره تکرار کړه او ویل هڅه به وکړم چې د بې څېرې او ناڅرګند خدای وړانګه پر ټولې نړۍ وځلیږي او په دې ښار کې به د خپل خسر لپاره یو معبد جوړ کړم او د خپل خدای اتون په شان به د هغه عبادت وکړم، ځکه چې اخناتون داسې کس و چې ساری به یې په نړۍ کې پیدا نه شي. امي او هورمهوب چې کله ولیدل سمنخکر ټینګار لري چې د اتون عبادت وکړي نو څه یې ونه ویل. پر بله ورځ ځوان فرعون د کب نیونې لپاره د نیل څنډې ته لاړ، خو په اوبو کې ولوېد او تمساحګانو وخوړ. ځینو کسان به ویل چې سمنخکر کله چې کبان نیول په اوبو کې ولوېد او تمساحګانو وخوړ، خو زه په دې خبره باور نه کوم او ګمان کوم چې هغه یې په اوبو کې اچولی دی. هورمهوب داسې سړی نه و چې دغه کار یې کړی وي، نو په غالب ګمان به امي د تمساحګانو خولې ته ورکړی وي چې ډېر ژر خپل هدف یعنې د مصر پاچاهۍ ته ورسیږي. هغه وخت امي او هورمهوب توت ته ورغلل. ویې لیدل چې له نانځکو سره د مړو د ښخولو لوبې کوي. دغه میرمن او د پخواني فرعون لور انیکس اتون هم ورسره لوبې کوي. هورمهوب ورته وویل توت پاڅه ته فرعون شوی باید سلطنتي خولۍ په سر کړې او د خپل خسر پر تخت کښېنې. توت پاڅېد. هورمهوب او امي هغه د خپل خسر د تخت په لور او پر ګدۍ کېنوه. توت وویل زه له دې کبله چې فرعون شوی یم حیران نه یم، ځکه چې ځان مې تر نورو لوړ ګڼه، خو له دې وروسته به زما متروکه بد خلک سم کړي او زما سلطنتي لکړه به نیک خلک اراده کړي. امي وویل توت چټې خبرې پرېږده او واوره څه درته وایم. ته باید له دې وروسته زما خبره او امر ومنې. هر څه چې زه وایم له مخالفت پرته باید ترسره کړې. زموږ لومړنی کار به دا وي چې تبس ته لاړ شو. هلته به د مصر د پخواني خدای امون په مخ کې رکوع وکړي او د هغه لپاره به قرباني وکړي. کاهنان به دې په سر تیر وموښي او د مصر سلطنتي تاج به دې په سر کېږدي. توت لږ فکر وکړه او ویل که زه تبس ته لاړ شم ای زما لپاره به د سترو فرعونیانو په شان قبر جوړ کړي او ای زما په قبر کې به ښکلې نانځکې او داسې شنې چړې لکه چې د هاتي پلاوې راکړي کېږدي، ځکه چې زه د دې ښار له قبرونو څخه کرکه کوم چې ډېر کوچني دي او پر دیوالونو یې انځورونه ایستل شوي دي. زه لوی قبر غواړم چې هلته ډېر شیان کېښودلی شم. امي وویل افرین دې په تا وي، له دې سره سره چې ماشوم یې، خو بیا هم د قبر په فکر کې ډاډه اوسه چې ستا په غوښتنه به کاهنان ستا لپاره ستر او ښکلی قبر جوړ کړي. که ته په راتلونکي کې هم دومره هوښیاري وکړې نو د مصر لپاره به یو ښه فرعون شي، خو ستا نوم ښه نه دی او ستا بشپړ نوم چې توت انخ اتون دی د تبس کاهنان یې نه خوښوي، ځکه چې هغوی له هر شي کرکه کوي چې په اتون پورې اړوند وي. نو سر له ننه به ستا نوم توت انخ امون وي. کوچني توت په دې اړه هم نیوکه ونه کړه او یوازې وویل ما خپل پخوانی نوم ډېر ښه لیکلی شوی، خو خپل نوی نوم نشم لیکلی. زه نه پوهېږم هغه انځور څنګه کښل کېږي چې امون ښیي. په دې وخت کې هغه ته د توت انخ امون نوم ور زده کړه او خپل لومړنی نوم یې په اوپق ښار کې ولیکه. د پخواني فرعون میرمنې نفرتیتي چې ولیدل د توت انخ امون له پاچاهۍ وروسته هغې ته څوک توجه نه کوي، نو ځان یې سینګار کړه او د هورمهوب د کتلو لپاره چې بیړۍ په نیل کې ولاړه وه هلته ورغله. د هورمهوب کوټې ته ورننوته او ورته ویې ویل ګورې چې زما پلار امي په دې هېواد کې څنګه د ماشومانو لوبه پیل کړې ده او یو ماشوم یې د مصر فرعون کړی دی چې وکړی شي بې جنجاله د توت انخ امون په نوم دی په مصر کې حکومت وکړي. په داسې حال کې چې زه په دې هېواد کې یم ټول پوهېږي چې د پخواني فرعون میرمن او د هغه د بچیانو مور یم او تر یو ماشوم ډېره د پاچاهۍ وړتیا لرم. دا سمه ده چې زه یوه ښځه یم، نشم کولی خپله خبره عملي کړی شم، خو که یو سړی له ما سره مرسته وکړي نو له دې کبله چې ملکه او د مصر تر ټولو ښکلې میرمن یم او له دغه سړي سره په حکومت کې برخه اخیستلی شم. هورمهوبه ما اوس زما ښکلا ته وګوره او فرصت له لاسه مه ورکوه. ته توره او نیزه لرې او زه ښکلا او نوم. که زه او ته سره متحد شو نو په مصر حکومت کولی شو
او زموږ له حکومته به مصر ته ډېره ګټه ورسېږي. په داسې حال کې چې زما پلار امیر ډېر احمق او حریص سړی دی او که د مصر پاچا شي هېواد به تر اوسني حالته ډېر خراب کړي. هورمهوب نفرتیتي ته کتل. هغې خپلو خبرو ته دوام ورکړه او هڅه یې وکړه چې خپلو خبرو سره نوموړی وهڅوي چې وړاندیز یې ومني. که څه هم نفرتیتي اورېدلي ول چې پر هورمهوب د پخواني فرعون خور ګرانه ده او زړه یې غواړي چې له هغې سره واده وکړي، خو فکر یې کوه چې دغه واده به د شهزادګۍ بګتاتون د کبر او غرور له امله ونشي. بله دا چې نفرتیتي نه پوهېده چې د هغې د پلار امي او هورمهوب ترمنځ پټ تړون شوی چې له مخې به یې هورمهوب له امي سره مرسته وکړي چې هغه پاچا شي او امي به یې په مقابل کې د هورمهوب او شهزادګۍ بګتامون د واده کولو زمینه برابره کړي. پر دې سربیره نفرتیتي عادت شوی و چې له خپلې ښکلا څخه په استفادې سره سړی زر دې ته اړ کړي چې تفریح ورسره وکړي. دې فکر کوه چې د سړو د زړونو په ګټلو کې استاده ده او د دې یوه پوټه شهزادګۍ بګتامون ځوانه او بې تجربې ده، نه پوهېږي چې سړی څنګه وغولوي. خو د هغې ښکلا د ډېرو بچیانو د زېږولو له کبله اوس هغسې تانده نه و پاتې، نو په هورمهوب یې اغېز ونه کړ. هورمهوب وویل: ای ښکلې نفرتیتي، ما په دې ښار کې په کافي اندازه ځان ککړ کړی دی، نه غواړم چې له تا سره څملم او ځان نور هم ککړ کړم. زه باید اوس خپل یو افسر ته چې د سینا په سرحد کې دی لیک ولیکم، نو له تا سره د ساتري وخت نه لرم. کله چې نفرتیتي دغه خبره واورېده خپلې کتان جامې راغونډې کړې او له کوټې راووته. دغه کیسه ماته په خپله هورمهوب وکړه. زه فکر کوم چې هورمهوب به داسې توند ځواب نه وي ورکړی، خو ځواب به یې حتما منفي و، ځکه چې له هغې ورځې وروسته نفرتیتي له هورمهوب سره دښمني پیل کړه او بیا په تبس ښار کې له شهزادګۍ بګتامون سره متحده شوه چې دغه کیسه به وروسته وکړم. که هورمهوب له نفرتیتي سره ښه چلند کړی وی او هغه یې راضي کړی وی، یو قدرتمن او پیاوړی ملګری به یې پیدا کړی وی، خو هغه نه غوښتل پخوانی فرعون اخناتون له ځانه خفه کړي او د هغه له ښځې سره تفریح وکړي. زه پوهېدم کله چې هورمهوب د اخناتون له مرګ سره موافقه وکړه، له مرګه وروسته هم فرعون پرې ګران و. که څه هم د اخناتون نوم یې له ټولو ډبرلیکونو او معبدونو پاک کړی و او په پوق ښار کې د ناڅرګند خدای اتون معبد وران کړی و، خو تر هغې ورځې چې ما هورمهوب ته کتل پوهېدم چې پخوانی فرعون پرې ګران دی. زه خبر وم کله چې د امون کاهنان قدرت ته ورسېدل، نیت یې درلود د اخناتون مومی شوي جنازه چې په پوق ښار کې ښخ شوی و له قبره راوباسي، ویې سوځوي او ایرې په نیل کې واچوي چې له منځه لاړ شي. خو هورمهوب د خپلو څو تنو اعتباري کسانو په مرسته تر دې وړاندې چې کاهنان دغه مړي ته ځان ورسوي، د اخناتون مړی له قبره وایست او په کښتۍ کې تبس ته واستاوه چې د اخناتون د مور په قبر کې ښخ شي. کاهنانو چې په پوق ښار کې د فرعون قبر لوڅ کړه، جنازه یې پکې پیدا نه کړه، نو اوازه یې ګډه کړه چې امون د دروغجن او ملعون فرعون مومی شوی مړی له منځه وړی دی چې په لویدیځه نړۍ کې اغېز پاتې نه وي. امې چې تبس ته د سفر لپاره د توت انخ امون موافقه ترلاسه کړه، نو امر یې وکړه چې بیړۍ چمتو کړي، دربار حرکت کوي. امې له افقه تبس ته د دربار په لیږد کې داسې بیړه درلوده چې هغه خواړه هم ونه خوړل چې په زرینه ماڼۍ کې پاخه شوي وو او درباریانو ته هم وخت ورنه کړي چې ډوډۍ وخوري. په بیړه روان شول، د دې لپاره چې وویل شي د پوق ښار ملعون دی او یو شي به هم پکې ایسارېدل روانه دي، نو باید بې له ځنډه دغه ښار خوشي کړی شي. خلکو خپل کورونه پرېښودل، روان شول او د توت انخ امون لوبتکې او نانځکې په زرینه ماڼۍ کې د تل لپاره پاتې شوې او د عمر تر پایه به د جنازې د ښخولو دستوري نندارې ته وړاندې کوي. له بې دیاره ولاړ شوی باد نرمې او میده شګې د پوق کوڅو ته راکاږلې، کورونه او باغونه له شګو ډک کړل، د لمر وړانګو او باران کورونه ورانول. په مني کې د نیل مستۍ هم د ښار وراني زیاتوله، لښتې او یالې وچې شوې او هغه ونې له منځه ولاړې چې اخناتون په زیار او مینې سره کرلې وې. د کورونو چتونه ونړېدل، په کورونو او باغونو کې د انسانانو پر ځای شغالانو ژوند پیل کړه. په دې ډول د اتون د پوق ښار هغسې بیړه له منځه لاړ لکه څنګه په بیړه چې جوړ شوی و. په دې وروسته چې د ویده خاورو او شګو ښار لاندې کړه، نو هېڅ چا هڅه ونه کړه چې د خاورو لاندې شوي ګران بیه شیانو د رایستلو لپاره یو ځل دغه ښار ته ورشي، ځکه هغه ځمکه چې د پوق ښار پکې جوړ شوی و ملعونه بلل کېده. امون داسې لعنت پرې کړی و چې چا جرأت نشو کولی هلته ګام کېږدي او ګران بیه شیان له خاورو راوباسي. ته وا چې د پوق ښار یو خوب او خیال و چې ناڅاپه له منځه لاړ او نښه هم پاتې نه شوه.
هورم هوب د سلطنتي بیړۍ په مخ کې روان و چې د نیل دواړه غاړې امنې او ارامې کړې. کله چې ټیپس ته ننوت په 2 ورځو کې په دې ښار کې غلا، وژنه او ګډوډي له منځه لاړه. هورم هوب غله او وژونکي ونه وژل او په دیوالونو یې راځوړند نه کړل، بلکې ټول یې ونیول چې د جنګ په ډګر کې ترې استفاده وکړي. ځکه هورم هوب د هاتي د عسکرو مخنیوي لپاره سرتیرو ته اړتیا درلوده. کله چې کوچنی فرعون ټیپس ته ننوت، موږ ولیدل چې د قوچانو واټې د فرعون په بیرغونو ښکلی کړی او د امون معبد د لمر د وړانګو له کبله روڼ ځلېده. فرعون د تاج ایښودو پر وخت د امون معبد ته د تللو لپاره پر زري تخت روان سپور شو او د هغه تر شا د پخواني فرعون میرمن ملکه نفرتیتي او ورپسې د هغې لوڼې روانې وې. پر دې ورځ چې فرعون د امون معبد ته ورغی چې هلته تاج کېږدي او د امون لپاره قرباني ورکړي، نو د مصر پخوانی خدای بیخي بریالی شو. د امون ټول کاهنان چې په خریلو سرونو تیل موښلي وو ولاړ ول او د ټولو کاهنانو په مشرۍ ستر کاهن هریبور د امون د مجسمې پر وړاندې د فرعون پر سر تیل وموښل او د زنبق او پاپیروس په نښو سره د مصر سور او سپین تاج د هغه په سر کېښود. دغه دستوري د خلکو په مخ کې ترسره شوې ځکه چې وګوري فرعون خپل تاج د امون له کاهنانو څخه ترلاسه کړی. کله چې د تاج ایښودو مراسم پای ته ورسېدل، نوی او کوچنی فرعون د امون لپاره قرباني وکړه او بیا هغه څه چې امي له وران او بېوزله مصر ترلاسه کړي وو او فرعون ته یې ورکړي وو، امون ته ډالۍ کړه. خو تر دې وړاندې چې فرعون امون ته ډالۍ ورکړي، له هریبور سره یې خبره پخه کړې وه چې دغه ډالۍ ده ته ورکړي چې د هاتي د مخنیوي لپاره په جنګ کې ولګوي. ټیپس اوسیدونکي پر دې ډېر خوشحاله و چې پخوانی خدای واکمن شوی او فرعون له دې سره سره چې ډېر کوچنی و، خو هغه ښار ته ورغلی و. انسان فطرتاً په خیالونو کې ژوند کوي، تل راتلونکي ته هیله کوي او تصور کوي چې له پخوا څخه به ښه راتلونکی ولري. خو د انسان د بدبختۍ یو عامل دا ده چې له تیرو ترخو تجربو څخه درس نه اخلي او فکر کوي چې راتلونکی به په دې دلیل چې لا نه ده راغلی تر پخوا ښه وي. له همدې امله د ټیپس خلکو تصور کو چې د فرعون د پاچاهۍ دوره به د سوکالۍ او خوښۍ پړه وي. په قوچ واټ کې د فرعون په لاره کې راټول شول او پر ځمکه یې ورته ګلان شیندلي وو، خو د بېوزلو له سیمو او د بندر ته نږدې کورونو څخه لا لوګي پورته کېدل. د ټیپس ښار په یو څنډه کې اسمان تیاره و او له ورانو کورونو څخه د خرابو شومړو بویونه لټېدل. کارغان او مردارخواره چې د امون د معبد پر بام ناست و، له ډېرې چاغۍ څخه نه الوتلی شول ځکه چې شپه ورځ به یې مړي خوړل. بېوزله مېرمنې او بې پلاره ماشومان په کنډوالو کې ګرځېدل چې وکړه شي د خپل کور ځینې شیان بیرته له خاورو راوباسي. دغه ماشومان د لوږې له کبله داسې ډنګر ښکارېدل چې د مړو په کور کې موشي مړي داسې وچنه وو. ماشومان او ښځې پوهېدل چې له ټیپس سره رحم او عاطفې کډه کړې او ډېره موده کېږي چې نه څوک چاته کوم شی ورکوي او نه یې ګېډه ورمړوي. له همدې امله له چا څخه د ډوډۍ او فلز خواست نه کوو. د نیل له بندره لرې شو او د تمساح لکۍ میخانې په لور روان شو. میخانه کنډواله شوې وه او هغه هم اور توره کړې وه. زړه له تله مې سوړ اسویلی وایسته ځکه چې هغه ورځ راپه زړه شو چې په دې میخانه کې زما د سترګو په وړاندې زما د خوږ ژبې او کوچني زوی تاحوت ماغزه په ګورس باد باد کړل. هغه تاحوت چې زما له نسله یعنې د خدایانو او فرعون له نسله و او زما د سترګو په وړاندې پر موریت حمله وکړه چې هغه ښځه اسیره کړي، خو مقاومت یې وکړه او د نیزې په ګوزارونو سره د سترګو په رپ کې سوری سوری کړه. بیا یې په داسې حال کې چې ښایي موریت ژوندی وه میخانې ته اور ورته کړه او زما ګرانه موریت ژوندۍ په اور کې وسوځېدله. ای د مصر خدایانو، آیا ممکنه ده ما ته ووایاست چې زما موریت په دې وخت کې چې میخانې اور واخیسته د سوځېدا د شکنجې له زغملو پرته مړه شوه؟ کاشکې ما همغه ډول چې فرعون مې بې له کړاوه په اپیمو سره بلې نړۍ ته واستاوه، موریت او کوچني تاحوت مې هم وشلی وی. خو زه د اخناتون فرعون د خبرو تر اغېز لاندې راغلم او په هغه وخت کې مې د ګرانې موریت او د خپل کوچني زوی تاحوت د مړینې فکر ونه کړه. د حیرانۍ خبره خو دا وه چې دومره کم عقل شوی وم چې نه پوهېدم دا ناممکنه ده چې د مصر یا بل ملت د داسې یو خدای عبادت وکړي چې بهرنی وجود نه لري او په سترګو ونه لیدل شي. ما ویل انسانان یوازې یو ډول خدای عبادت کولی شي چې بهرنی وجود او څیره ولري. له دې پرته انسان فکر کوي چې د بې ځانه او ناڅرګنده خدای عبادت کوي.
دوی په حقیقت کې د دوهمه او دریمه درجه خدایانو یعنې د سترو کاهنانو او فرعونیانو عبادت کوي. دې کوله چې انسان د ناڅرګند او بېسري خدای عبادت نشي کولی، ځکه چې هیڅ درک او پوهه د هغه درک کول وس نه لري، نو دغه خدای ژر هېروي. په بدل کې دغو کسانو عبادت کوي چې وایي موږ د خدای زامن یو، یا د هغه له لورې راغلي یو، او یا مو د هغه غږ اورېدلی دی او له هغه سره مو خبرې کړي دي، ځکه چې دا انسان دی او بهرنی وجود لري او خلک یې لیدلی شي. په راتلونکي کې به هم همداسې وي او هر ځل چې یو ناڅرګند او بېسري خدای رامنځته کېږي، که وغواړي چې بریالی شي باید د یو کس خلقو ته معرفي کړي او د هغه له ژبې له خلقو سره خبرې وکړي. خو د دغه سړي له مرګه وروسته هغه کاهنان چې د ده ځایناستی کېږي د عبادت وړ وګرځي، ځکه چې انسان دا وس نه لري چې له انسان، حیوان او جامداتو پرته د بل شي عبادت وکړي. که اخناتون فرعون د خپل خدای لپاره یو بڼه ورکړې وای، دغه کار به نه کېده او دغه فتنې به نه وای رامنځته شوې. زما مرید او طاغوت به نه وای وژل شوي، زما په سر به د بدبختۍ او خوارۍ ایرې او خاورې نه وای توی شوي، او یو ځل بیا به په دې نړۍ کې نه وای یوازې شوی. زه تصور کوم چې د نړۍ تر ټولو خطرناک شی د فرعون اصلاح غوښتونکی فکر دی، ځکه چې دغه اصلاح غوښتونکي افکار حتی که د خیر ښېګڼې هم وي، خو ډېر کسان بدبخته کوي. لرې مې د خلقو د شور او زوږ غږ اورېده چې د فرعون لپاره یې خوشحالي کوله. خلقو تصور کوه چې نوی او کوچنی فرعون له ماشومتوبه د خپل قبر په فکر کې دی او غواړي د ځان لپاره قبر جوړ کړي. نو دا په داسې فرعون و چې بې عدالتۍ سره به مخالف وي. دی کولی شي ظلم له منځه یوسي او عدالت او سوکالي راولي. خلک خبر نه و چې د پخواني فرعون خدای له دې سره چې د سولې، برابرۍ او د شتمن او بډای د توپیر د ختمېدا غوښتونکی و، خو بیا هم خلک بدبخته کړل. د نوي فرعون خدای هماغه ظالم او قهرجن خدای امون دی چې نوی رامنځته شوی او ډېر وږی او تږی دی. ډېره موده وشوه چې کوم شی نه خوړلی او نه څښلی، او د هغه د مړولو لپاره به د مصر د ټولو خلقو د لاس محصول او د هغه د تندې د ماتولو لپاره به د دې ټاټوبي د ټولو بچیانو وینه کفایت ونه کړي. پخواني فرعون له ما څخه د مرګ پیمانه واخیسته، ویڅکله او آرام شو، ځکه چې له مرګه وروسته هر شی هېرېږي. خو زه ژوندی پاتې شوم او نشم کولی هغه څه هېر کړم چې ما اورېدلي، لیدلي او پر ما تېر شوي دي. له دې وروسته به زما ژوند تریخ او له حسرت سره یو ځای وي. تمساح لکۍ د میخانې له کنډوالو تبس د بندر په لور روان شو. د تبس بندر چې غلی او تش ښکارېده. د خالي زنبیلونو او شلېدلو پړو په لیدو یې سړی پوهېده چې دغه ځای یو وخت د ترانسپورت د فعالیت مرکز و. ناڅاپه د زنبیلونو او ټکریو له منځه یو ډنګر او خوار سړی راووت او زما خواته راغی. خپلې ننوتې او مړاوې سترګې ما ته ونیولې او ویې ویل: ایا ستا نوم سینوهه نه دی؟ ایا ته هماغه سلطنتي ډاکټر نه یې چې د اتون په نوم دې د بېوزلو ټپونه معالجه کول؟ زه نه پوهېدم چې دغه هدف څه دی، ځکه غلی شوم. ومې کتل چې نور څه وایي. هغه سړي وویل: ایا ته هماغه سینوهه نه یې چې د خپلو نوکرانو په مټ دې پر بېوزلو ډوډۍ ویشله او هغوی به ستا له خولې ویل چې دا د اتون ډوډۍ ده، ویې خورئ او له اخناتونه راضي اوسئ. تا چې پر خلکو ډوډۍ ویشله، اوس هم ما ته ډوډۍ راکړه، ځکه چې له څو ورځو راهیسې زه د دغه ټوکریو او زنبیلونو په منځ کې ژوند کوم او له لوږې څخه د تللو او ګرځېدو وس نه لرم. ما وویل: ته وینې چې زه ډوډۍ نه لرم، خو ته ولې تر زنبیلونو او ټکریو لاندې ژوند کوې؟ هغه سړي وویل: ما یو جونګړه درلوده چې ډېره کوچنۍ وه او له هغې څخه د خوسا شوي کبانو بوی لټېده، خو له دې سره سره به د شپې مهال او دغه راز په باد او باران او ډېر لمر کې پکې څملاستم. یو ښځه مې درلوده چې ښکلې نه وه، خو زما خپله مېرمن وه. همداراز ما څو زامن درلودل چې له یو مودې راهیسې وږي ول، خو نن سبا کور نه لرم او جونګړه مې ورانه شوې. نن مېرمن نه لرم، زما ښځه یې وشلې، اوس بچیان نه لرم، زما بچیان یې له منځه وړي او د دې ټول مسؤلیت ستا د خدای په غاړه دی. سینوهه، ستا خدای اتون زما جونګړه، ماشومان او مېرمن راڅخه واخیستل او زه یې پر تور خاورو کېنولم. اوس زه باید له ګرمۍ او یخنۍ څخه د تېښتې لپاره تر دغو زنبیلونو لاندې پټ شم. له هغې ورځې چې دغه نړۍ جوړه شوې، ستا د خدای په شان سپېره او بېرحمه خدای نه دی لیدل شوی. زه پوهېږم چې مړه به شم، خو په دې خوشحاله یم چې ستا خدای له منځه یوړ
چې له دې وروسته د مصر خلک بدبخته نه شي. له دې خبرې وروسته دغه سړی په ځمکه ولوېد، ویې ژړل، خو ما له هغه سره مرسته نه شوه کولی. نو ترې لرې شو. وروسته د بېوزلو محلې ته ننوتم او هغه ځای ته ورسېدم چې د مسګر یعنې زما پخوانی کور پکې و. ومې لیدل چې کور د تپس د نورو کورونو په شان ړنګ شوی دی او د اور لوګیو تور کړی دی. کور ته څیرمه ونې وچې شوې وې، خو د دیوال په خوا کې د یوې کوچنۍ جونګړې نښې راښکاره شوې چې په مخ کې یو منګی ایښی و او داسې برېښېده چې کوم څوک دلته ژوند کوي، ځکه چې د منګي لوندوالي شاهدي ورکوله چې اوبه پکې دي. ما د دې جونګړې پر لور ګام واخیسته. ناڅاپه مې ولیدل چې زما نوکره موتی په ګډ وډو ویښتانو سره په داسې حال کې چې ګوډه ګوډه کېده له جونګړې راووته او ویې ویل: بختوره ده دغه ورځ چې زما بادار بیرته راستون شوی دی. د موتی په لیدو داسې حیران شوم چې تصور مې وکړه دا موتی نه بلکې اروا یې ده، ځکه ما ته ویل شوي چې هغه وژل شوې ده. له هغې مې پوښتنه وکړه: موتی ایا ته ژوندی یې؟ موتی څه ونه ویل، پر ځمکه کېناسته او په دواړو لاسونو یې خپل مخ پټ کړه. هغه ډېره ډنګره شوې وه او پر بدن یې د ښکر د ټپ نښه لیدل کېده. داسې راته معلومه شوه چې حوصله یې نه درلوده. ما ته د هغو شیانو کیسه وکړي چې پرې تېر شوي وو او ما هم نه غوښتل چې په ډېرو پوښتنو سره د هغې کړاو نور هم زیات کړم. د کاپتا پوښتنه مې وکړه. موتی راته وویل: کاپتا د کارګرانو او مریانو په لاس وژل شوی دی، ځکه کله چې ولیدل هغه د امون عسکرو ته د اوربشو اوبه او شراب ورکوي، دوی غوسه شول او هغه یې ووژه. خو ما په دې خبرو باور ونه کړه، ځکه راپه زړه شول چې کله اتون نسکور او امون واکمن شو کاپتا ژوندی و. هغه زما مخه ونیوله، اجازه یې رانه کړه چې د تمساح لکۍ میخانې اور ته ور ودانګم او د مریت او تاوت مړي ترې راوباسم. دا هغه وخت چې د صلیب ټول پلویان کارګران او مریان له منځه تللي وو. داسې څوک نه پاتې چې کاپتا ووژني. له دې وروسته چې زه له تپسه راوتلی وم، قسم په ښار کې ګډوډي وه، خو کاپتا تر دې ډېر هوښیار او چالاکه و چې په ګډوډۍ کې دې له دې سره چې د امون له ملاتړه هم استفاده کولی شوه مړ شوی وي. کله چې موتی ولیدم چې غلی یم او خبرې نه کوم، ناڅاپه په غوسه شوه. ویې ویل: آیا پوهېږې چې ستا زیل بالاخره څه نتیجه ورکړه؟ تا تر وروستۍ ورځې ویل چې اتون به بریالی وي، خو هم هغه او هم تا دواړو ماتې وخوړه. اوس ته یو بېوزله سړی او باور لرم چې وږی او دلته راغلی چې له ما څخه یو ګوله ډوډۍ ترلاسه کړې. پوهېږم چې د ویدېدا لپاره ځای نه لرې، نه غواړې چې په دې جونګړه کې له ما سره څملې. کله چې سهار راپاڅې له ما به د اوربشو اوبه او کبان غواړې، او که مې ډېر زر درته رانه وړل نو په سوټي به مې ووهې. وګوره، ستا او زما له ژونده ستا د ځیل له امله پر دې ورانې کنډوالې سربیره بل څه نه دي پاتې شوي. زه به دلته مړه شم بې له دې چې کوم قبر ولرم، ځکه چې د قبر د اخیستو توان نه لرم، او له دې کبله چې بېوزله یم نو له مرګه وروسته به مې څوک د مرګ کور ته هم یونیسي چې مړی مې ممې کړي. له دې کبله چې زما مړی بوی ونه کړي نو په قبر کې به هم نږدي او په نیل کې به مې واچوي. ما به هم د نور هغو زرګونو کسانو په شان چې د تمساحګانو خوراک شول د نیل ځناور وخوري. کله چې موتی دا خبرې کولې ما ته ژړا راغله، ځکه راپه زړه شول چې ځوان وم. زما د ناپوهۍ او بې پروایۍ له امله هغه ښځه او سړی چې ما مور او پلار بلل بې قبره پاتې شوه. ما د دې لپاره چې ځان ته د یوې ښځې پام راوړو حتی د هغوی قبر هم خرڅ کړه. هغې ښځې په اصل کې له ما سره د مجلس وړتیا هم نه درلوده، خو کله چې زه ولیدم ځان یې محترمه او ویاړمنه مېرمن معرفي کړه. اوس هم زما نوکره موتی قبر نه لري، او که نن ما دا فکر نه وی کړ چې دلته راشم او هغه وګورم، ممکنه وه چې مړه شي او جنازه یې په نیل کې واچوي، ځکه هغه کس چې نه د جنازې د ممې کولو وسیلې لري او نه قبر، نو له مرګه وروسته ځای د نیل سیند دی. کله چې موتی زما ژړا ولیده غوسه یې سړه شوه او ویې ویل: سینوهه، غم مه کوه، لا هم د دې کور تر کنډوالو لاندې لږ غنم شته او د نباتي غوړیو څو منګي هم لرم. همدا اوس به لږ غنم اوړه کړم، تا ته به ډوډۍ پخه کړم، بیا له ځان سره یو ډوډۍ وړم او په بدل کې د اوربشو اوبه اخلم او تا به موړ کړم. زه او ته به په ګډه دلته یو وړوکی کور جوړ کړو چې ته وکړه شې هلته کښېنې او خپل طبابت وکړې. که څه هم خلک بېوزله شوي او پیس نشي ورکولی، خو ته په طبابت کې ډېر شهرت لرې.
ډېر ناروغان به دته راشي او هیڅ غم مه کوه. که ناروغان تا ته رانغلل بیا دې هم زه نه پرېږدم چې ته وږی پاتې شي. د ورځې له پلوه به د شتمنو کسانو کورونو ته ځم، د هغوی جامې به وینځم او په بدل کې به ستا لپاره د اوربشو اوبه راوړم. خو له تا څخه هم یوه هیله او غوښتنه لرم، هغه دا چې له دې وروسته تبس او مصر ته بل خدای مه راوله، ځکه په مصر کې د شته ډېرو خدایانو په وجود موږ څه خیر ولید چې ته یو بل خدای راولې. که خدایانو دا وس درلوده چې د بشر کارونه اصلاح کړي، نو د هغو زرګونو خدایانو به دغه کار کړی و چې تر اوسه راغلی دی. دا خدای چې تا به ویل تر ده بل ځواکمن خدای نشته، وګوره څومره ناخوالې رامنځته کړې او تا ولیدل چې څنګه څو تنو ښکرورو هغه راوپرځاوه. ای دا لیونتوب نه و چې دومره وینې وبهیول شي او دا بدبختي رامنځته شوې. تا خپله شتمني له لاسه ورکړه او دیولې شوې، مګر بیا هم هماغه پخوانی خدای کوې. څومره چې په مریت او تهود زما زړه خوږېده، پر تا مې دومره رحم نه کېږي، ځکه چې ته سړی او د ټولو سړیو په شان یو ماشوم او لیونی. یو سړی له دې کبل چې نارینه دی هېڅکله نه هوښیارېږي او تل به ماشوم او لیونی وي. خو مریت هوښیاره او صابره ښځه وه، پر ما د لور په شان ګرانه وه او تهود به هره شپه زما په لمنه ویده کېده. له دې کبله چې زما اوښکې هماغسې بهېدې، نو موتی مجلس بدل کړه او ویې سینوهه د وخت په تېرېدا سره هر څه سمیږي، ته به دغه بدمرغۍ هېرې کړې، بیا به ستا بدن او غومبري دومره ډنګر نه وي، ځکه چې زه به د پخوا په شان تا ته ښه خواړه او شراب درکړم او ته به بېرته چاغ او هډور شې. زه په دې خبرو سره قرار شوم. ومې ویل موتی زه دې لپاره نه یم راغلی چې تا په تکلیف کړم، زه له دې ځایه ځم او ښایي تر ډېرې مودې پورې بېرته رانشم. زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې هغه کور وګورم چې په سوکالۍ کې مې پکې ژوند کاوه او د دې کور په مخ کې ګڼې ونې وګورم چې اوس وچې شوي دي. ما غوښتل یو ځل بیا د خپل کور انګړ ووینم چې زما زوی تهود به پکې لوبې کولې، خو اوس ګورم چې د کور انګړ له خاورو او لوټو ډک دی. تا ویل چې زه دیولی شوی یم، دا دې سمه خبره وکړه، ځکه چې ما خپل شته له لاسه ورکړي، خو لا هم دومره شتمني لرم چې ستا لپاره هم څه ناڅه فلزات راواستوم چې ځان لپاره شیان پرې واخلې، او که دې زړه غواړي نو دغه ځای جوړ کړه او ژوند پکې کوه. زه ستا په خبرو خفه شوی نه یم او په دې پوهېږم چې ستا ژبه د غومبسې د لشي په شان تېره ده، خو ستا روح د مینې او محبت زانګو ده. نو اوس له تا سره خدای پاماني کوم او نن یا سبا به درته فلز راولیږم. موتی وژړل، په سر یې خاورې باد کړې او ویې ویل زه دې نه پرېږدم چې لاړ شي، ځکه ستا له سترګو داسې ښکاري چې ته وږی او باید ډوډۍ درته پخه کړم چې ویې خورې او ځواکمن شي. د دې لپاره چې موتی خفه نه شي زه هم پاتې شوم. هغې راته ډوډۍ پخه کړه او زما په مخ کې کېښوده، خو ما اشتها نه درلوده، ځکه چې د تهود او مریت فکرونو د ډوډۍ اشتها راڅخه اخیستې وه. موتی ویل سینوهه وخوره چې ځواکمن شي، زما د ډوډۍ مزه یاد ساته، ځکه چې زه اټکل کوم له تېرو ټولو کړاوونو سره به بیا هم پر ځان نورې ناخوالې راولې. خو هڅه وکړه چې ډېر ژر بېرته راستون شي. زه به ستا د راتګ په تمه یم، او که زما د قبر د اخیستو مسله حل شوه نور به د راتلونکي لپاره اندېښنه ونه لرم، ځکه زه لا جسماً پیاوړی یم او د شتمنو د کالۍ په مینځلو او ډوډۍ پخولو باندې به خپله ګزاره وکړم. پر دې ورځ زه تر ماښامه د دې جونګړې تر څنګ له موتی سره وم، ډېر غمجن او له ځان سره مې وویل کله چې مې موتی ته فلز ورکړه نور به بیا دې کنډوالې ته نه راځم، ځکه چې د دې کنډوالو په لیدو مې اربه غمجنه کېږي او ځان به تر نورو بدبخت او خوار ګڼم. تر لمر لوېدو مخکې د پاچاهۍ زرینې ماڼۍ ته لاړم، له هغه ځای مې لږ فلز راوړل او موتی ته مې ورکړل. بیا مې له موتی سره خدای پاماني وکړه او ومې ویل خپل ژوند داسې برابر کړ چې ته وا له دې وروسته به هېڅکله ما ونه وینې، خو کله چې فرصت پیدا شو زه به درته راشم. کله چې له دې ځایه ستون شوم ومې لیدل چې د تبس ښار ځینې برخې په مشالونو سره روښانه شوې او په ځینو کوڅو کې د موسیقۍ غږونه اورېدل کېږي. زه پوه شوم چې دغه ورځ د توت عنخ امون د تاج په سرولو ورځ ده او خلک د هغه لپاره خوشحالي کوي. پای.